د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان د پولیو واکسیناسیون د پروګرام د پیل په اړه د ملي ټلویزیون خبریال ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې په بلخ ولایت کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې پروسه په بریالیتوب سره بشپړه شوې ده. د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ واکسین زمونږ څلور ورځنی واکسین و چې هغه نن الحمدلله په کامیابۍ سره پای ته ورسېده. مونږ ټول هیوادوال 15 لکونه پورته هیوادوال مونږ هغه 15 کلونو نه کم عمره ماشومان مونږ واکسین کړل او دغه پروسه نن په بریالۍ سره پای ته ورسېده. ورته مهال یو شمېر هغه کسانو چې د پولیو واکسیناسیون د دغې ملي پروسې په پلي کولو کې برخه اخیستې وه په یاد روغتیایي کمپاین کې له خپل ګډون څخه خوښي څرګنده کړه. امروز تارگت ما را به خیر خوبی انجام دادیم. در روز آخر هستیم. کوچشت عدالت اطفال ما 99 تا بود تارگت به خوبی و خوشی به خیر خلاص کردیم. 2 قطره واکسین پیشگیری از فلج برای کودکان 1 روزه تا 5 ساله چکانده شد و همچنان تابلت ضد کرم روده برای کودکان بالاتر از 2 سال تجویز شد که میتوان در سلامتی نسل نو مؤثر باشد. در بلخ خوشبختانه روند به خوبی و خوشی به پایان رسید. باید ویل شي چې دا د پولیو واکسین دویم پړاو و چې په بلخ ولایت کې سږکال پیل شوی و چې د دغه بهیر په لومړي پړاو کې څه باندې 5 میلیون په شرایطو برابر ماشومان واکسین شوي وو.